حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل قبیله اوس او قبیله خزرج یو بل باندې فخر ښکاره کولو. اوس ویل په من کې هغه صحابي دی چې هغه ته فرشتو غسل ورکړی و او هغه حضرت حنظله بن راهب رضی الله عنه دی. په من کې هغه صحابي هم دی چې د هغه د مرګ په وجه عرش خوځېدلی و او هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه دی. او په من کې هغه صحابي هم دی چې د هغه د جسد ساتنه د شاتو د مچو یو سیل کړی ده او هغه عاصم بن ثابت بن افلح رضی الله عنه دی. او په من کې داسې صحابي هم دی چې د هغه یوازې گواهی د 2 کسانو برابر ګرځولې شوې ده او هغه خزیمه بن ثابت رضی الله عنه دی. په دې سره حضرت قبیله خلکو ویل په من کې 4 صحابه رضی الله عنهم داسې دي چې هغوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د ټول قرآن حفظ کولو سعادت حاصل شوی دی او هغوی زید بن ثابت، ابي ابن کعب، معاذ ابن جبل، ابو زید رضی الله عنهم اجمعین دي. اوس او حضرت قبیله دواړه د یمن څخه یثرب یعنی مدینه منورې ته کډه شوي وو او په یو بل به د فوقیت لپاره هڅې او کوشش کولو. په تاریخ العرب القدیم او ایام العرب نوم کتابونو کې د دې ذکر شوی دی، خو د اسلام قبلولو څخه وروسته د دوی ټول فخر د اسلام لپاره او په انصارو بللو باندې به فخر کولو.